عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. عزیزانو په رمضان کې یو بهترین سیزن د نیکو اعمالو اخرنۍ لس شپې دي. یو څوک اعتکاف هم نه کوي په دې لس شپو کې که په کور کې مې پکار دا د انسان اجتهاد وکړي، کوشش وکړي چې ډېرې بندګانې وکړي. عائشة رضی الله عنها فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله اخرنۍ لس شپې داخلې شوې څو کارونه به کول. اول احیا اللیله، دا شپه به یې روڼوله، شپه به یې شوګیروله په عبادت باندې. په بعضو روایاتو کې د عائشة رضی الله عنها الفاظ داسې دي چې ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم قام لیلة حتى الصباح. وی نبی علیہ السلام ما په عامو شپو کې داسې نه لیدلی چې هغه ټوله شپه الله ته ولاړ وي، خو په دې شپو کې چې دی احیا اللیله، بعضو روایاتو کې راغلي کله، ټوله شپه به رب العالمین ته ولاړو، بندګي به یې کوله، تلاوتونه، دعاګانې. دویم وایقظ اهله، خپل اهل، خپل کور والا، خپل زنانا او اهل دې ټولو ته ویل کېږي، خپل بچي، خپل ماشومان چې هغوی باندې عبادت فرض وي هغه راپورته کول چې په دې غنیمتونو او په دې ثوابونو کې هغوی هم حصهداري شي. دریم په دې حدیث کې راغلی دی چې وجد، کوشش به ډېر کو انسان لکه اوږده سجده وکړي، اوږده رکوع وکړي، اوږد قیام وکړي، چې ناست وي دعاګانې اوږدې وکړي، دې ته اجتهاد وایي. او څلورم وشد المئزر، شد المئزر معنا دا ده چې زنانو ته به نه نږدې کېدو. وجه اصل کې دا وه چې نبی علیه صلات وسلام به په اخرنو لسو شپو کې هغه به اعتکاف کوي، او معتکف دپاره ادب هم دا دی چې هغه به خپلو بیبیانو نه ځان لرې ساتي. او که سړی د اعتکاف په حالت کې نه وي د خپلو بیبیانو ته نږدې کېدی شي د شپې، خو اخرنۍ شپې چې دي په دې کې ډېر کوشش پکار دی چې انسان بالکل دا شپې الله رب العالمین له ورکړي، لکه څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم داسې وختونه ورکړي. سلف صالحینو به هم د دې اخرنو شپو ډېر اهتمام کو. صائب ابن یزید فرمایي، موطا د امام مالک کې دا روایت دی چې عمر بن الخطاب ابی بن کعب او تمیم داری ته حکم وکړو ان یقوم للناس ب11 رکعة، چې دوی دې 11 رکعاته خلکو ته وکړي، تراویح هم ورته وایي، قیام اللیل هم ورته وایي. خو څومره به یې کو؟ وقد کان القارئ یقرأ بالمئین، سلسل آیتونه به ویل. وی حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، من به دون ستړي شو چې امساګانې به راسره وي، هغې ته هم داسې لږه تکیه شانتي وواله. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، سلام چې به امام ګرځو نو سهار ته به لږ شانې ټیم پاتې و، نو داسې تراویح، داسې قیام اللیل به صحابه کرام کو. اصل کې وجه دا د عزیزانو چې په رمضان کې د روژهدار سړي دپاره دو جهاده پکاري. یو جهاد دا دی چې د ورځې روژه ونیسي، دویم جهاد د شپې د عبادتونو وکړي. نو کوم انسان چې دا دواړه راجمع کړي، دا انسان الله رب العالمین ورته تیر شوي ګناهونه ورته الله معاف کوي. لکه حدیث کې راغلی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، څوک چې په رمضان کې روژه ونیسي د هغه ګناهونه معاف کېږي. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او څوک چې په رمضان کې د تراویح او د قیام اللیل اهتمام وکړي د هغې انسان ګناهونه به معاف کېږي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو شوق او رغبت د عباداتو سره پیدا کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ټول نه د عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي.